که له یوې خوا ننګرهار کې د هوا ګرمېدو د خلکو ژوند سخت کړی، خو له بلې خوا بیا د وطني کولر پکیو جوړونکو بازار ورسره ښه شوی. یو تن کولر جوړونکی وایي پروس کال نه سکال ګرمي لږ زیات هم دی او کولر بازار هم ښه ډېر دی. یو دا برقي ده چې مصرف لږ زیات دی او دا سولري چې دی دا به کم مصرف هم دی خو چارجر به ورته اخلي ډپټر بیا به برق هم کار کوي درته. یو بل کولر جوړونکی بیا وایي وطني کولرې له بهرنیو هغو ښې دي او په کمه بیه یې هر څوک اخیستلی شي. والا شکر دی وروړي کې زموږ کاروبار ښه دی د ساحې د نجارانو او کولرې مختلفې کولرې لکه بالینو دي دا ګریلې دي برقیانې دي سولریانې دي مثل مکس کولرې دي ورور مکس رقمې دي او وطني سا د خپل د افغان د خپل د لاس زحمت کار دی. سټیټ اوسای د دورې دغه 15 شپږ اته دانې جوړوي شي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی چې د کولر اخیستو په موخه بازار ته راغلی وایي ګرمي ډېره زیاته ده او هر څوک باید خپله کورنۍ له ګرمۍ وژغوري. ګرمي خو ډېره زیاته ده، انتهایي ګرمي ډېره زیاته ده ځکه چې خو په مجموع کې ټوله کور د دنیا چې دغه ګرمه شوې ده، اقلیمي بدلونونه دي، ډېر مشکلات دي. بیا په جلال آباد خو نو په ګرمۍ کې نوم لري نو ډېره زیاته ده ګرمي ډېره او بس هر کوشش د خلکو ته دا پکار دی چې هغوی خپل ماشومان د ګرمۍ نه وساتي او څومره یې وسه کېږي بې ضرورته د باندې ونه ګرځي او ځان د مشکل نه بچ کړي. نو دا خو ګرمي ډېره زیاته ده او ځان خپل وسایل چې څومره چا په وس کې څومره امکانات دي هغه وسایل برابر کړي او هغه ګرمۍ چې کوم دفع کړي. هر کال د اوړي په موسم کې د هیواد د نورو ولایتونو په نسبت ننګرهار کې هوا ډېره ګرمیږي چې خلک په ورځني ژوند کې له ستونزو سره مخامخ کوي.